معزز علماء کرامو، طلباء اعظام او د دغه اجتماع حاضرین او مسلمانانو ورونو، یو وار بیا د ګران قدر محترم رون جناب حضرت مولانا هارون جان صاحب حفظه الله د مدرسې مدینه العلوم نه د فارغ شو بچو ختمونه دي. هغه کې غالبا 15 کسان د دوره حدیث دي، او پکې د وړې دورې دي او ګڼ شوي او د غټې دورې د دوره حدیث او 15 پکې د وړې دورې دي او ګڼ شمېر ماشومان پکې د ناظرین هم فارغ شوي. هلته هم درس دی په کم چې د خټ د اډې جومات ورته مو ووایي، او دلته کې هم دا درس دی الحمدلله روان دی. او نن بیا یو د قرآن او د سنت د خوشحالۍ او د برکتونو یو بارونقه مجلس دی. اللہ پاک دې د محترم رون جناب مولانا هارون جان صاحب حفظه الله او د هغه سره چې څومره مدرسین دي او هغه سره کوم علما دي د هغې په علمونو کې او په دغه درس و تدریس کې برکات واچوي. او ګران قدر رور جناب حاجی ناصر خان صاحب چې کوم محنت کړی دی اوس هم کوي، هغه له دې الله پاک د خیر او برکت زندگی نصیب کړي. زمانو د بخاری شریف د اخیری باب او د حدیث ختم دی، خو زه پکې هغه طالبانو خبرې نه کوم. ګرانې خبرې وي په هغې د عام دوستان نه پوهېږي، صرف دا طالبان او علما پرې پوهېږي، عام ملګري پرې نه پوهېږي. نو زه به مختصر غونډه د دې باب یو مقصد درته ذکر کړم، او چې کوم حدیث دی چې په هغې بخاري شریف ختمیږي د هغه حدیث متعلق د عوامو د اصلاح چې کوي خبرې به درته ذکر کړم. یو زمانه و تېره شوې ده د معتزله او دهوارو. معتزله یو ګنده او باطله فرقه وه، هر زمانه کې د دین دشمنان روزي او د دین په جامه کې د دین مخالفي. کم چې د دین دشمني او پردي وي هغه موږ پېژنو. سړی نشي تېر باسلی که دلته یو سړی راشي او هغه یهودي وي او ځان ته وایي یهودي او زمونږ د دین خلاف خبرو کې خدای شته چې خلک یې دونه ګوښمال کړي چې د والو سړی به معلوم نشي. که یو هندو راشي او وایي هم دا ته چې زه هندو یم او زمونږ پیغمبر پسې زمونږ دین پسې خبرو کې دونه وال به وخوري چې یقین نه دی که د ځای نه روغ پاسي. خو چې د اسلام په جامه کې ځکه دغه دشمن مونږ پېژنو، د اسلام په جامه کې راپاسي، پټکې یې تړلي، منظم کوي، ځان ته مسلمان هم وایي او د دین خلاف خبرې وکړي، نو بعضې خلک بیا هغه سره یو پوټې ټچ کوي. هماغه خلک د هغه ملګري کېږي چې هغه د زړه نه د دین سره څه تعلق نه لري، خو یو لاره یې ومونده، د دین دشمن ته یو لاره میلاو شوه او ته پې څه ویلې هم نشي کوی. نروره خو مسلمان دی، خو مونځ هم کوي، د هغه خو پټکې هم شته، د هغه خو د شریعت مطابق ګیره هم شته. نو دا معتزله یو زمانه کې راووتل یو ډله وه د مامون الرشید او د معتصم بالله دغه دور 40-45 سال د دوی حکومت تیر شوی. باقاعده مدرسې به یې چلول، خلکو ته به یې د دین خبرې کولې، د شریعت خبرې به یې کولې. نو ډېر خلک په هغې دوکه شو. نو هغې د دین د بعضې بنیادي عقیدو نه انکار کړی. یو په هغه بنیادي عقیده کې دا عقیده وه چې د قیامت په ورځ باندې یو تله چې موږ وایو دا په هغې به ګناه او نیکي تللی کېږي،
ناغي به وي دا تله نشته د قیامت پرس او خلق به د عقل په لاره بربادول د عقل دا خبره په انسان ډېر زر اثر کوي او عوام خلق چې د دین نه خبر دي هغوی به ډېر عزت وکړي اوس هم بعضې خلک وایي د قبر عذاب نشته هلکه ولې وایي مونږ خو قبر وکنه او نه پکې لړم شته او نه پکې مار شته نو چې کوم سادهګان خلک یې هغې لکه دا خو ټیک خبره ده خو چې کوم سوچه مسلمان دی او د دین نه خبر دی او د شریعت نه خبر دی او وایي نروره د خدای قرآن وایي چې د قبر عذاب شته وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دارنگی حضور پاک حدیث تے یو یهودان رالا او اغی سوال کو او بیا دا عذاب قبر ذکر کو نو حضور پاک نا عائشی صدیقی تپوسو کو وی دا اللہ رسول یو یهودان راغلی و او اغی خوی چی پا قبر کی بازات ملاویگی رسول اللہ مبارک رو فرمائی چی او بالکل په قبر کې عذاب شته اوس الله او رسول وی شته نو که یو سړی د عقل په بنیاد راپاسي نو موږ د یو انسان د عقل په بنیاد د خدای او د رسول خبره نشو پرېښودلی د آخرت لړم ته دلته نشي لیدی نه د آخرت مار تا ته دلته ښکاري نه د آخرت سزا ته دلته محسوسولی شي هغه ځان له یو دنیا ده هغه ځان له یو سیسټم دی او دا ځان له یو سیسټم ډېر څیزونه یې چې هغه موږ په سترګو او نشو معلوم لکه زه تاسو ته اوس ووایم چې هلکه رڼا ټول خلک رڼا مني او که زه ما ته رڼا وښایه نیشه ښولې راته ته وایې دا رڼا ده که نه دا خو د رڼا ذریعه د سبب د بله پته وایي د میدان کې چې کومه رڼا ده زما د څوک راشي او ما د دا رڼا څوک راوالي او په شاپر کې دی واچوي یا په یو پیاله کې دی واچوي یاره دا رڼا ده که نه دا خو لوډ سپیکر دغه دی وسپله دا رڼا ده که نه دا خو برجی ده یاره جي دا رڼا ده کوم ده رڼا وښایم ټوله دنیا مني خو نه څوک په لاس کې رانیوي شي نه څوک چاته خولی شي چې دا رڼا خوشحالي هر سړی مني چې خوشحالي شته لیکن خوشحالي کم د ماته وښایه وایي دا سړی چې واده وکړي نو واده خو د خوشحالۍ سبب دی د واده نه پس د انسان په اړه کې خوشحالي راشي د واده سره خوشحالي راشي خوشحالي کم ده وښایم وایي دا سړی چې وخاندي دا خو په خوشحالۍ یو اثر مرتب دی نو ډېر څیزونه یې زما چې هغه زمونږ د سترګو لاندې نه راځي او مونږ یې منو مجبور یو چې منو به غم خوشحالي رڼا هوا دا مونږ مجبور یو چې منو به دغه رنګې د قبر عذاب شو یا داسې نور څیزونه شو دا الله او رسول ویلی دي خو د آخرت جدا حالت دی او د دنیا جدا حالت دی نو د آخرت حالت قیاس په موږ د دنیا په حالاتو نه کوو نو دی به وایي تله نشته د قیامت پر ورځ ولې وایي په تله به څه تلی نیکي او بدي نو نیکي او بدي کم ده د دې څه وجود شته څنګه تلی هغه شی خلک تلی چې یو ماده وي یو مادي څیز وي نو به ته تلی نو د نیکي خو څه غیر مادي څیزونه دي طالبانو ته جوهر او عرض وي هغه تعبیرات ته نه څنګه به تلی مونږ وایو قرآن شریف کې الله فرمایي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه الله وی تله کې به نیکي بدي تلم که نیکي درنه شوه جنت دی او که نیکي سپکه شوه ګناه درنه شوه نو دوزخ الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه دا انصاف تلی بلگم او حضور پاک فرمائی که دو خبری دی ثقیلتان فی المیزان پتل که درری دی نو چه خدای و رسول وی دا خبر بمانه زمانه پیریان مونگ منو قرآن شریف نه ثابت را کسوک دا پیریانو دا وجود نه انکار کی دا شریعت نبار دا کافر دی کم دی ما تا سوک پیریو خواهن جبریل علیہ السلام و فرشتے دا دی وجود مونگ منو دا قرآن و حدیث ثابت را کسو کوئی فرشتے نشتا کافر دے فرشتہ کم دا ماتا سپستر کو خکا کم رفتار باندے چی جبریل علیہ السلام دا عرش نرازی قسم دے چی دا انسان دا عقل نبا خبرا
نو ډیر څیزونه دي عقل د هغې مخالف نه دی خو زموږ عقل ورته رسي نه او خدای او رسول ویلي دي موږ به منو ښه نو نیکۍ بدی به څنګ تللی کېږي نو د دې توجیحات ډېر دي خو آسان به ده ووایم چې په دنیا کې دا څومره نیکۍ بدی دي د دې به هلته شکلونه یې اب الله راوالي په تله کې به یې واچي زه به تاسو پوه کړم فرج چې تاسو لګوئ فرج د فرج دا غاړې دا بره او دا غاړې دا واوره نیسي خو زبردسته واورئ د فرج په دې غاړو پورې چې هغه کم د فریزر هغه کرښې دي داسې واورئ چې هغه به ورته بیا فرج بندی او بیا به یې سپس سره په زور به یې تلرکې یا به یې اوبه کې دا واوره د کوم ځای نه جوړه شوه دا څوک دا خو چا بره اوبه پې نه دي وریشتې دا په دې فرج کې دننه چې کومه هوا ده قانون دا د هوا چې د یخ ځای سره پیوست شي نو د دې نه واوره جوړېږي اوس هوا په سترګو نه ښکاري په دې فرج کې دننه چې کومه هوا وه په سترګو نه ښکاري خو چې هغه د فریزر هغه یخ ځای سره ټچ شوه دا هوا نو دا یخه شوه نو شکل یې پیدا شو دا واوره دا واوره بیا راواله دا ځان له شیر لاس کې نیسه دغسې نیسه خو که دا واوره دې ګرمه کړه دا اوبو ته کنورټ شوه دا په بل شکل بدله شوه چې هغې ته اوبه وایي هغه اوبه په اور کې ده هم هغه اوبه په اور کې ده او لاندې ورپسې اور بل کا لږ سات پس ګوره دا چینک او دا دیچکې به خالي پاتې شي هغه اوبه به په هوا بدلې شي دا خو دنیا کې کله یو شی مادي وي غیر مادي ته جوړ شي کله غیر مادي وي مادي ته جوړ شي تاسو به ساینس ویلي هلته کې دا ساینس ماسټر په هغه ساینس چې کوم کلاس روم دی یا هلته لیبارټري ده نو هغې کې ورته ښایي اکسیجن به څنګه جوړی یو شکل نه بل شکل جوړی کاربن ډای اکساید ګیس به څنګه جوړی دا اکسیجن به څنګه بدلیږي کنورټ کېږي کاربن ته اب څنګه بیا د بل ګیس ته او په ګیسونو کې مختلف قسمه دي دا په تجربو یو مادي نه بل شی جوړول مادي نه غیر مادي نو چې بنده دا کار کولی چې خدای ولا ذهن ورکړی دی نو ولې الله سره دا علم نشته الله سره دا طاقت نشته نو دا ګناهونه نیکۍ قرآن شریف کې الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دقسې مخامخ به ښکاري په یو تله کې به یې واچئ د قیامت په ورځ غټه تله ده وندع الموازین القسط حضور الله فرمایي د انصاف تلې به لګوم څومره تله ده چې دا ټول به پرې کېږي حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړي خدایه دا تله راته وښایه نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوت پیغمبر ډېر لوی طاقت دی او حضور پاک فرمایي کان عبد البشر وی په ټولو بندګانو کې داود علیه السلام ډېر عبادت ګزاره و نو چې پاسېد نو ژړلې وې خدای دا خو دونه غټه ده که د اوه اسمانونو اوه ځمکې په یو چابړي کې واچئ په یو پوټې ګوټ کې به ځای شي پروردګار دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله ورته وفرمایي ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شي اخلاص چې کله په عمل کې د الله د رضا دپاره هغې کې خدای وزن پیدا کوي د هغې مثال د سونی وي مقدار کم دی خو حجم کم وزن ډېر او چې اخلاص په عمل کې نه د بوسو مثال به وي او د مالوچو ډمبر به ډېري وزن به سپک به عمل کې اخلاص کوئ خالص د الله د رضا دپاره دنیا کې هم فایده میلاویږي او په آخرت کې ښه مضبوطه فایده میلاویږي او دا وزن به څوک کوي پې دا به جبریل علیه السلام هغه به هغه د تلې ډنډنې وي او الله به یې په خپله نګراني کوي او چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړي او آدم علیه السلام به خپلو بچو ته ولاړي او کرام الکاتبین فرشتې چې زموږ ستاسو نیکۍ بدۍ لیکلې دي دا به هم حاضرې وي ملک الموت د سا د فرشته غوښکو هغه به لکه اټارني جنرل ولاړي که نه جج چې کوم مخکې فیصله کوي دا به ټول ولاړي سخت ورځ به هلته دویمه نشته بیا هلته بیا دویم امتحان دا دنیا امتحان گاه ده
هلته بیا سپلیمنټري یا ضمني امتحان چې ورته وي دا نشته بس یو فیصله ده یا جنت یا آر یا پان یا دوزخ نو الله فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه نور پکې طالبانو خبرې درته نه کوم دا دوستان پرې نه کوي دا تله به موږ د قیامت پر ورځ لګو دا به کوم ځای پرتی پولیس صراط ته بالکل مخامخ د دې نه مخکې چې خلک د قبرونو نه پاسي دا پیغمبر حوض دی زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر او د هغې نه پس به عملنامې راخوري شي چا له پخي لاس چا له په ګس چا ته رشاده طرف نه او د هغې نه پس بیا دا تله ده او د تلې نه پس بیا پولیس صراط دی پولیس صراط د دوزخ د پاسه پول دی پورې غاړه جنت دی لاندې دوزخ او چې دا کم میدان کې حساب کتاب وشي چې دا خلک پولیس صراط ته ورمخکې شي دا ټول میدان نه به خدای یو ډوډۍ جوړوي داسې لکه د معدې په شان تکه سپینه ډوډۍ به ته خدای جوړه کړي دا میدان به ختم شي بس ریورس نشي راتلی څه شته نه کوم خبره دی مخکې پولیس صراط دی د هغې لاندې دوزخ دی او د پولیس صراط نه پورې غاړه جنت دی دا ډوډۍ به خدای پاک د دې ځمکې نه یوه روټۍ جوړه کړي رسول الله مبارک فرمایي دا به جنتیانو باندې خوري هغې ته دپاره جنتیانو له به خدای پاک په میلمستیا کې ورکړي چې ړومبي جنت ته لاړ شي ړومبی میلمستا د جنتیانو څه شی دا ټوله ځمکه دا زمونږ دا چې څومره ځمکه ده دا به یو میدان کې د قیامت پر ورځ الله په دې به حساب کتاب کېږي مخلوق به پرې ولاړ د دې نه به ډوډۍ جوړه کړي او ترکاري به ورسره سي غویې به یو غوی به او یو کب به کب او کب به څومره غټي او غویې به څومره د غویي جګر اینه چې ورته وایي اینې سره کوم خیال یو غټه اینه یو ورسره داسې ورکوټې غوندې ټوکړی هغه وړه ټوکړه د اینې به دومره غټی چې 80,000 کسان به په هغې په یو وخت مړېدی شي دا خو د الله قدرت دی د الله طاقت دی د خدای خو داسې قدرت دی چې حیران به شي کومه کارخانه چې خدای د اتی په وجود کې ایښودې ده هغه کارخانه د ماشي په وجود کې به ایښودې ده اتیم خوراک کوي ماشیم کوي اتی لا الوتی نشي او ماشي الوزي یو پرځای زیاته شو اتیم خړتم لري او ماشم لري اتی خړتم په یو ځای کې خخیدي نشي او د ماشي خړتم په سرمن کې ورخخیږي تیرلی خپې د ماشیم شته او د اتیم شته خوراک دیم کوي ام کوي هاضمه د دم راځي د هغه هم راځي بچې دیم راوړي ام راوړي ماشي ته لا ډېر بچي راوړي د اتي په نسبت بعضې پرځې په ماشي کې د اتي نه زیاتې دغه پرځې خدای په ماشي کې دننه ساتلي دننه پکې پرتې خوراک کوي ازمیږي او بیا د ازمېدو نه پس فضله ته خارجېږي دا د خدای نظام د الله هغه قدرت طاقت دی زما ورونو چې هغې ته د انسان دماغ نه رسېدي چې نه ورته رسېږي نو بیا فرمایي چې په دې تله به څه کېږي اعمال د بني آدم و قولهم د دوی عملونه او د دې خبرې به په هغې وزن کېږي د دې به شکلونه د قیامت پر ورځ دا به الله راوړي او دا به ټول کېږي په باقاعده د انصاف تله به یو د پیغمبرانو عمل به نه وزن کېږي ماشومان چې کم غیر مکلف دي یا لیوني په لیونتوب مړه دي د دې به نه وزن کېږي د کافرانو هغې کې اختلاف ته خو راجح قول دا چې به وزن کېږي اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون خیر درته بیا مې بیا چې هغه طالبانو صرفي او نحوي او قصې پسې درته نه بیا امام بخاري خپل یو طریقه د شرح الغریب بالغریب نو قص راغلی وي قصاص عدل ته وایي په رومۍ ژبه کې او بیا قصه ته وایي قص مصدر د مقصد دی طالبان پکې یو سوال کوي هغه نه کوم بس ماخذ به والو اصل ماخذ او مقصد عادل ته وایي ان الله يحب المقسطین او قاصد ظالم ته وایي
اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. د امام بخاری استاد احمد ابن اشکاب دی، داغه استاد محمد ابن فضیل دی، داغه استاد عمر ابن قعقاع دی، داغه استاد ابو زرعه دی، داغه استاد ابو هریره دی، داغه استاد محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. حضور پاک فرمائی کلمتان دو خبری حبیبتان الی الرحمن، رحمان ذات تخوخی اللہ پہ خوشحال دی. گورا دلتا رحمان لفظ را دیکھ یو سو اشارات دی، یو دا چه اغا ذات چه ہر سیکنڈ کی پا من کرم و رحم کئی نو چه پا کمشی خوشحالی گی نو من باغا کار کیو کبنا. او دویم دا چه اغا ذات چه اغا رحمان دے خوشحالکا مزید رحم بموت. او په دې دو خبرو چې دا ډېر لوی اجر ورکوي، د دې تقاضا د مقتضیم د خدای رحمانیت. قسم دې مانه نن په جمعه کې وي چې الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. دونه مور په خپل بچي نه ده مهربانه څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه. خو سرکشه بندې نه خوښ، سرکشه زوی د پلار نه خوښ، سرکشه شاگرد د استاد نه خوښ، سرکشه ښځه د خاوند نه خوښ چې سرکشي کوي، سرکشه خاوند د ښځې نه خوښ، سرکشه پلار د بچو نه خوښ، سرکشه بنده بیا کوم ځای کې د خدای خوښ، عاجز بنده خوښي چې په چا کې عاجزي وي، چې چا کې سرکشي هغه نه خوښ. او بیا وي خفیفتان علی اللسان، په ژبه اسانه او ثقیلتان فی المیزان، په تله کې درنې. یو حدیث کې راځي سبحان الله یملأ نصف المیزان، په سبحان الله نیمه تله ډکېږي، والحمدلله یملأه او نیمه په الحمدلله باندې ډکېږي. دوه خبرې ګوره الله حضور پاک فرمایي وی دوه خبرې دی ګوره ډېرې نه دي. رحمان پہ خوشحالیږي الله، هغه الله چې په ما هر وخت کې رحم او کرم کوي، او اسانم دې ستړی کېږي پې نه، او تله پې م ډکېږي. دا پنځه مرغب شو، ترغیبات شو. هغه دوه خبرې کم دي، یو دی سبحان الله و بحمده، او بل دی سبحان الله العظیم. دا دوه خبرې ما ګورې دې ته آسان بیګام ما لاهور کې په بادامي باغ کې جامع اذهان ورته ویل ته جلسه و، بخاري شریف ختم یې ما ته سپارل. هلته طالبان او علمان ټول ناستو. یوه بجه د شپې مې بیان ختم شو، یوه بجه د شپې بیا م روټۍ وخوړه، 2 بجې بیا راووتم. نو سار بیا ناوخته ټیم کې داسې 9 بجې راورسېدم. نو طالبانو کې طالبانو ته موږ دې کې اوږدې خبرې کوو، او عوام الناس په هغه اوږدو خبرو پوهېږي نه، نو ځکه مې ته اختصار وکړه. نو دوه خبرې کوم دي، یو دی سبحان الله و بحمده، او بل دی سبحان الله العظیم. ټول لا سره یو ځل ووایه. اوس په دې ولې الله خوشحالېږي او تله پې ولې ډکېږي؟ ځکه د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته دي. سبحان الله صفات سلبی و طالبان وی ادی معنا سره چې کم سیز د خدای د شان سره مناسب نه دی، هغه نه خدای پاک دی. خدای له خوب نه راځي، وده کېږي نه، ستړی نه راځي، بیماري نه راځي، مرګ ولا نشته، چاته محتاج نه دی. او بحمده سمانا هغه صفتونه چې خشته صفتونه دي د دې حقیقي موصوف، او په دې باندې حقیقي موصوف څوک دی؟ الله دی. الله علیم دی، الله خبیر دی، الله سمیع دی، الله بصیر دی. دا د خدای خشته ښکلي صفتونه دي. الله رازق دی، رزق ورکوونکی دی، الله جون ورکوونکی دی، الله فنا راوستونکی دی، الله مرګ راوستونکی دی، الله د مرګ نه پس جون ورکوونکی. دا ټول خشته صفتونه دي. نو هلکه چې زمونږ څوک صفت کوي نو مونږ خوشحالیږو که نه؟ حالانکې زمونږ صفتونه زمونږ خپل ذاتي خو نه دي، مونږ له خو الله راکړي. بل زمونږ صفتونه څه همیشه هم نه دي. هلک څومره ښکلي وي، خشته وي، چې بوډا شي حسن ختم،
څونه منډې وي پهلواني کوي چې بوډا شي پهلواني ختم جنۍ چې پیغلې څومره ښایسته ښکلې وي په دې خپله محله کې او په قوم کې یو وي مال یې وکړه بل وي مال یې وکړه خو دقه جنۍ چې کله بوډۍ شوه بس لاړ مخ یې چپړ شو غاښونه یې ووتل خوله یې کپه شوه بیا د سترګو نظر نه لګي بیا غوږونه کاڼه شي بیا په 2 پیسې هم څوک نه وي چې جنۍ وي په خلکو جګړې پرې وي خلک پرې مړي کوي او چې کله بوډۍ شوه او خولې کپه شوه بیا خبرې هم سمې نه شي کولی بس ایله بیا د خپلو بچو ته ناست دی نور غریبه د کار نه دی لیکن د خدای صفت چې څنګه دی هم اقصې دی د الله صفتونه همیشه دي هغه ختمېدو والا نه نو الله په خپلو صفتونو خوشحالي ستاسو د عوامو دوستانو لپاره ته یو خبره چې ما ته څوک وایي چې ته ډېر تا کې دا عیب دی دا زه خفه کېږم خو که ما ته چې وایي چې یاره تا کې خو هېڅ عیب نشته اگر چې د عیبونو ډک یم زه به څونه خوشحاله شم دا حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو یو هلک راغی هغه زمانه کې قحط نو یوسف علیه السلام غله په وږو کې بنده کړې وه نو چې قحط بیا کله راغی نو بیا به خلک راتلل لکه پخوا به دلته په کنټرول باندې چینی مینې میلاوېدل نو هقسې به خلک راتلل او یوسف علیه السلام به ورته لیکل چې دله دړی دله 2 دړی دله دومره غله ورکړي یو شان تقسیم یو هلک راغی حضرت یوسف علیه السلام له او یې ما له غله راکړه یوسف علیه السلام ورته ولیکله وې دله دونه ورکړه دا هلک یو 2-3 ورځې پس بیا راغی وی صاحب زما غله پکار بیا ولې ولیکله دا هلک یو ورځ به پس بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل که ته خو نن 3 سره وره مرز ده چې دی راځې او غله وړې دا څه کې دا خرڅی څه دا خو د کنټرول غله ده موږ صرف هغه چاله ورکوو چې چاته ضرورت دی او کوم انسان محتاج دی هغه هلک ورته وی بادشاه سلامت ولیکه راله چې زه څونه غواړم او که نه لیکي او ځان مې راته وښو چې زه څوک یم تعارف مې راته وکړو بیا ګورې چې څونه غواړم راکړې بعد حضرت یوسف علیه السلام قلم دی خوا کړ وی ته څوک یې ما ته تعارف وکړه ته زما رونو کې څوک یې خاندان کې څوک یې بس وی دا تپوس رانه مه کوه خو ولیکه راله دونه غله راله ولیکه لکه زور کې زور نه کوم یو حق لرم خو ځان درته نه ښیم که ځان مې وښو ګورې مه کوه بیا به دا سټور غون راله راکې هغه وی بس نو ځان ښایه ته څوک یې دومره غټه دعوه لرې حضرت یوسف علیه السلام ورته هغه هلک وی یوسف یاد دې شي چې پتا د زلیخې الزام ولګېد سپۍ دله ما کړې ده زه هغه ماشوم یم چې د مور په غېږه کې ومه ما دله سپۍ کړې ده زلیخې دروازې بندې کړې یوسف علیه السلام خو ډېر خشته و حضور پاک چې بره معراج ته لاړ او واپس راغی وی پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو یوسف علیه السلام مې ولید په اسمان کې وی د دنیا نیم حسن خدای ورکړی خشته زلیخه په مینا او په دې تکل کې و چې ردنه دا جنسي خواهشات دا ناجایز په څه طریقه حاصل کړم نو موقع ومونده یو ځل نو دې بادشاهانو خو په کمپرو کې دننه کمرې نو دروازې یې بندې کړې قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک دروازې بندې کړې وې راځه او چابیانې ځان سره یې ښودې یوسف علیه السلام ته یې داسې خو نه کوم او اول ورته وی یوسف سترګې دې ډېرې زیاتې ښایسته دي ښکلې دي وایي دا به د ټولو نه مخکې نه پټېږي یوسف مخ دې ډېر ښکلی دی وی خاورې وشي یوسف رنګ دې ډېر ښایسته دی وی بوډا شم ختم بشي وی ته ما ته نه ګورې زلیخې ورته ځان ناوې کړې ما ښایسته م وګورې ښه تاریخ کې له زلیخې صفت راځي ښایسته ښه ده ته ما ته نه ګورې وی نه ستا زړه نشته وی ولې نشته نو تا نه زه نن مطالبه کوم خامخا زما دا خواهش به نن پوره کې پرېږدم دې نه دروازې مې ګرنده کړې
وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ما له دا ښکلی ژوند چا را کړی دی او دا خشته د بادشاه محل دا الله را کړی دی. نو الله خفه کړ، دا ځواني خو خدای را کړې ده نو په ګناه کې استعمال کم، سترګې خدای را کړې دي نو په ګناه کې استعمال کم، وجود خدای را کړ نو د خدای دشمنۍ کې استعمال کم. دا چې څوک خپل مال او دولت په ګناه کې استعمالوي نو دا هر څه خدای درکړی او ته د خدای په دشمنۍ کې ظالم استعمالوي. انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زلیخې وې پرېږدم ته چېرته یوسف علیه السلام ته روان شو. ور د انسان دقه وس دی. زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم زه یم ته د ګناه نه ځان ساته الله به دې مدد کوي. ځان وساته مدد به دې خدای کوي. او که ته د ګناه خوندلې سوچ ورته کوې ځان ته نه ساتې نو بیا به شیطان د سره ملګرتیا کوي. دا قانون یا د الله مدد یا به د شیطان د سره امداد کوي. یو سړی په هندوستان کې مشکي بابا به ورته وي د هغه نه به داسې بوی ته لکه د مشکو په شان بوډا سړی غریب سړی چا ورته یې مشکي بابا دا تا نه چې کومه خوشبویي دي خو د بادشاهانو د بچو نه هم داسې خوشبویي نه دي دا کوم ځای دا خدای ته استعمال دی. وایي زه خو خوشبویي نه لګوم تا نه خو سمې ډډو دی خېږي. هغه وایي دا زه محسوسوم زما ښځه بچي محسوسوي. وایي زه چې هلک وم زه ډېر ښکلی وم ښایسته وم ما به په دې لارو کوڅو کې د ریشي پیتې خرڅولې پخوا به ورته بنجاري وي په دې کوڅو کې به دا خلک سیکلې میکې په شا به یو بکس راوچت کړی او یا پیټې په دې کوڅو کې به سامان خرڅو. نو ما به دا ریشي پیتې او بکسوي ستنې چې اوس دې زمانه کې پرتغاخون دا به مې خرڅول. نو یو ښځه په ما مینه وه خو زه پرې نه وم پوهېږم. نو ما په لار آواز وکړ نو یو جینۍ راله وي زما نیکه د نه څه سودا سامان سلف اخلي دې دروازې ته را دننه شه. نو بس دروازې ته دننه شوم. چې دننه شوم نو هغه جینۍ دروازه بنده کړه او ګرندی کړه او هغه نیکه یې ما ته وایي چې ګیرم کړې په دې لاره روزانه دی نیکبخته موږ درته په دې سوړو کې ګورو اوازونه درته کوو ته موږ ته اډو ګورې نه راځه. ما وایي څه لپاره؟ وایي دا ګناه به کوو. ما وایي زه خو ګناه نه کوم ډېر ترغیبات یې رال ما یې نه کوم ګناه. وایي ښه د چاړه راویسته چې قسم دې په دې چاړه دې وام او چغې وام چې دی دا ما پسې دې کور ته راغی سم دې شرمو. مشکي بابا وایي زه هلک کوم ما یې نه ګناه نه کوم. ولې الله خفه کړم د خپل وجود خدای را کړو د خدای په دشمنۍ کې استعمال ولې؟ بس اوس وایي ما سوچ وکړه چې خدای د دې نه څنګه ځان خلاصوي دا خو دې پرېږدي نه. وایي ما ورته چې ما له اودسمات یې راغلی دی که ټټۍ وي باتروم مثلا وایي ما ته وایي چې بس زه به داسې وکړم اودس په مات کړم ځان به ووینځم بس چې نه مې پرېږدي بیا به وکړو دا ګناه. ښځه سرکې شوه چې ټټۍ ته ننوتم هلته مې لوی اودسمات یې وکړ امې راواغېست او په لاسونو او په مخ مې ځان لومه کړ غټ اودسمات دی. د خدای یره چې راشي که نه بیا داسې د خدای یره راله چې دا ښځه ما ګناه ته مجبوري خدای پسه دې ځان خلاص کړم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن من الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطانی وسوسه سوکم بس تا ګندګي مې راواغېسته خپل لوی اودسمات په لاسونو مخ مې وموږه چې بار راووتم ښځې ما ته وکتل ښځې وایي تا خدای غرق که دا څه ځان غول دې په ځان مږلي دي. نوکر یې ته وایي شابه دروازه ورته کړل که خدای دې بېخ وباسه ټول کور دې راله ولاړه ټول کور دې د بین ډک که دا لیونیه وځه بکس مې راښکه ځان پسې ووتم. خوا کې یو ځای ته لاړم هلته مې ولمبل ما وی خدای دا ګندګي ځان پورې مګم خو جره دې ښځې نه بچ شم هسې خو مې نه پرېږد. هلته مې ولمبل چې مې ولمبل چې اقه مې د وجود نه د مشکو خوشبو شروع شوې را اوسه پورې روانه ده. الله مدد کوي. ګناه نه ته ځان ساتي. یو سړی وایي زه له ګناه نه به څنګه بچ کېږم ماحول به بدلی کوم ځای چې د ګناه ماحول د هغې نه ځان وباس ماحول بدل کړه ګناه نه به خلاص ښه ماحول کې کښېنه ګناه نه وبچې
ذکر کوه د خدای، درود شریف وایه، تلاوت کوه د قرآن شریف. ډېر خلک وایي ماله سوچونه راځي د ګناه سوچونه، نو ځکه درځي چې ته خدای ته نه نږدې کېږې. ته د دې په ځای سوچونه ولې کوې؟ قرآن شریف راواله، دا خو نفسیاتي علاج دی، په خپله رضا نه وکړه. تلاوت کوه، ذکر کوه، درود شریف وایه. اوزګار ناست دی نو شیطان دې دماغو ته دا ګندونه ودرچي. یوسف علیه السلام هم دغه وس هغه ته پته ده چې دروازې جرنده دي او چابیانې زلیخې سره دي. ور روان شو، او چې ور روان شو الله ولا پروتوکول ورکو، بغیر د چابې نه جرندم کولو شو، زنځیرم پرېوت، دروازه هم کولو شو. یو دروازه بل 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 دا ورپسې شو چې هلک قرآن ووته. یوسف علیه السلام مخکې د زلیخه ورپسې کمیس نه ونیول، کمیس هم وشلید، خو یوسف علیه السلام ته ځان خلاص کړه. چې بار ووتل نو د زلیخې خاوند دی اناس دی بادشاه د مصر، او هغه دا خلک راځي که نه بادشاه له خپل کارونو دپاره. هغه چې وکتل چې خدای دا ښځې خو مې یو هلک پسې یوسف پسې رامنډه ویه، سترګې بدلې، دا په شرمونو شرمېد. فورا زلیخې الزام ولګاو، پچه الزام ولګاو. وراودته التي هو في بيته عن نفسها في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم. فوراً په یوسف علیه السلام الزام ولګاو، وی اسلام ته یوسف لاس راواچ، دله بس سزا ورکړي، جیل کې بیچي. یوسف علیه السلام سوی هي راودتني عن نفسي، دی لاس راچولې. اوس داسې وخت کې خلک د غریب مولا مرسته ګورې نه کوي، خان بابا مرسته کوي، د بیبي مرسته کوي. هغه ما ته لاس راو، یوسف ما ته راو، اس خدای سبا کېږي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم دې کې لږ اختلاف ته، خو راجح قول دا دی چې یو ماشوم او د دې زلیخې د قوم ماشوم مور سره په غېږ کې د مور ته پرېښود او هغه خبرې شروع کړې، وایي د یوسف کمیس وګورئ که د مخکې نشلېدلي نو دې پې ورته هغې ته ځان خلاصو نو دې په ناجایز دی په حقه ده، او که شا نشلېدلي نو ده ته منډه واله او دې ته کمیس راښکلی دی. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. چې کمیس یو کس شا نشلېدل، پته ولګېده چې نقصان او ګناه د چا ده؟ د زلیخې. نو هغه هلک به ته وایي بادشاه سلامت یوسف، زه هغه هلک یم چې د مور پی مې پرېښودل، تاله مې صفی کړی، راکې غله اوس که نه راکې. حضرت یوسف علیه السلام قلم ورویشته، بچې لیکه ځان له څونه چې لیکي. فورا جبریل علیه السلام راغی، وایي داسې کې ټوله غله که ځان پسې ولیکي. الله فرمایي الله چې که دا ټوله غله ولیکي دا غریبانان به څه کوي؟ ولې دومره جوش کې راغلی چې قلم دې ورکړه ځان له لیکه؟ ویې پروردګاره جبریل الله ته زما ووایه چې زما یې صفی کړی دی ماشوم، که د زما صفی نه وه کړې خو خلکو الزام په ما لګو، او په پیغمبر چې الزام ولګي خو تبی شوه، بیا څو خبره کم ځای مني، بدنام به پیغمبري به بدنامه شوی وه، دروغه وه خو الزام لګېده، د زما صفی کړی ځکه مې قلم ورکړ. رب العالمین وفرمایل ای یوسفه ده ستا صفی پیش کړی، د قلم دې ورکړه ځان دغه څونه غله لیکې لیکه. نو چې کم بنده زما صفی بیانوي سبحان الله سره، نو قیامت پر ورځ به قلم ورنکم چې کم جنت ته خوښي ځان پسې لیکه. نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة محي الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر. څوک چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وایي وایي ګناهونه د دریاب د زګ نه زیاته مې خدای به ورته معاف کړي. هلکه وایه به که به نه وایه، 100 کاله ته به روزانه دا وایه
ما سره یو ځل ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سل کرته به څوک ویې لکه دا سوچت کوي انشاءالله ورسره ووایه شوق سره ووایه مړه سم د تورنګزوالو اواز وکړئ مضبوط درون انشاءالله ماشاءالله دا به وایه که خیر. بس دا مې ته صرف عوامي انداز باندې د دې باب د حدیث ترجمه په طالبانو خبرې مې ته ونه کړې. اوس د یو دوه خبرې بس کومه نو بیا بندوم. یو زما وروڼو دا دی چې یو بچی د خدای دین له علم له وباسئ قرآن له وباسئ یو بچی علم پسې وباسئ یو بچی مه یېرېږئ په ډوډۍ زما قسم په رب قسم درته خورم چې عزت او روزي او ډوډۍ دا د خدای په لاس کې یو بچی قرآن ته وباسئ او بل درته دا ویم چې د عالمانو او حافظانو قاریانو قدر کوئ قدر عزت کوي دا علماء خالص په دقه بنیاد لکه مولانا هارون جان صاحب دی مولانا تحمید الله جان صاحب دی مولانا جمیل احمد صاحب دی مولانا عبدالباقی صاحب دی دا نور علماء کرام دي دا د دین عالمان دي د دوی کار څه دی تاسو ته د خدای دین ښایي تاسو ته د خدای قرآن ښایي ستاسو دپاره مدرسې جوړې کړئ چې ستاسو بچي پکې دین زده کړي او ستاسو بچي پکې قرآن زده کړي په خدای زما وروڼو ګورئ د تورنګزو خلکو د صفت کوم ځای په الحمدلله هر جماعت کې زموږ طالبان تقریبا ډېره دي او دا خلک په ډېر شوق او په مینه دي طالبانو له روټۍ ورکوي او د تورنګزو د خلکو چې د علماو سره کومه مینه ده دا رښتیا خبره ډېرو خلکو نشته زموږ عزت کوي زموږ قدر کوي زموږ احترام کوي خو بیا درته دې نه زیات به د عالمانو قدر کوي زه به یو مدرسې ته تلم هارون مولوي صاحب بس وخت کم دی دا یو واقعه مې بیانوله خو وخت کم دی وخت مانځنې دی انعامات به ورکړي بس زه به لنډ درته دا ووایم چې د عالمانو به قدر کوئ عزت به کوئ احترام صرف په دې نسبت چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د دین خدمت کوي او زموږ بچو ته یې رسوي کوئ به خیر انشاءالله الله ډېر برکات نصیب کړه الله خوشحاله کړه